ته د خپل مور په عزت باندې پوه شوې زما وروره د خپل مور قدر دې وساته زما خورې ځان سره فکر وکړئ چې هغه مور تا سره څومره تکلیف وباسي څومره وخت یې ته په خپله ګېډه کې وګرځولې او څومره شپې دې په ناخوبي تېرې کړې هغه ستا تربیت وکړه ستا روزنه او ستا پالنه یې وکړه نن ورځ ته جګېږې خپل مور ته تیزه خبره کوي نن ورځ ته جګېږې خپل مور ته شکنځل کوي یا نن ورځ چې موږ په ځینې اوقاتو کې اورو ته اوچتېږې د خپل مور او پلار ډبوي الله اکبر د داسې انسان نه به بدبخته انسان په دنیا کې بل نه وي چې هغه خپل مور ته بده خبره کوي هغه خپل پلار ته بده خبره کوي او د خپل مور و پلار رټي د داسې انسان نه بدبخته انسان د رسول الله وینا ده چې په دنیا کې بل څوک نشته او دا تجربې هم ثابته کړي څنګه اخلاق او څنګه چلند چې تا خپل مور و پلار سره وکړه همدارنګه چلند او دارنګه رفتار او اخلاق به ستا اولاد ستا سره کوي که د خپل د مور و پلار عزت وساته د خپل مور و پلار قدر دې وساته د هغو احترام دې وکړه د هغو قدر دې وکړه د هغو خدمت دې وکړه اولاد به هم تا سره همداسې کوي خدای مکړه تا خپل مور و پلار ورټل هغو ته د تیزې خبرې وکړي د هغو خدمت دې ونه که نو ستا اولاد به هم تا سره داسو کوي او دا هم تجربې ثابته کړي هغه چا چې د خپل مور و پلار دعا په دنیا کې واخیستله د مور و پلار خدمت یې وکړه هیڅکله به هغه په دنیا کې خوار نشي الله به عزت ورکوي او په آخرت کې به هم الله رب العزت دې ته عزت ورکوي په اوچته غاړه به الله ته ولاړ وي نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو دا د رسول الله نصیحت دی چې تاسو د خپل مور او پلار سره ښه چلند کوئ دا ډیر لوی نعمت دی ډیر اوچت نعمت دی چې د دې نه لوی نعمت په دنیا کې زه بل نه وینم د مور و پلار سترګو ته چې تاسو ګورئ دا عبادت دی د خپل مور سره چې کینئ خبرې کوئ دا عبادت دی ولې ځان د دې لوی نعمت نه محرومئ زه د خپل د کامیابي لوی راز په دې کې وینم چې زما مورجانه ماته دعا کوي سهار چې د کورم راوځم ورشم د خپل مورجانې څخه ماښام هم چې کور ته راشم د خپل مورجانې څخه ورشم دا ورته وایم چې ته ماته دعا وکړه زه په دې پوه یم چې زما د مور دعا چې هغه زما په حق کې کوي په اخلاص سره الله یې قبلوي نو که غواړئ چې کامیابه اوسئ د خپل مور و پلار دعا واخلئ هغو سره ښه چلند وکړئ همدارنګه په یو بل روایت کې چې مسلم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی هغه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه چې د الله رسوله په ټولو کې څوک ډیر زما د ښه چلند حقدار دي رسول الله ویل ستا مور بیا ستا مور بیا ستا مور بیا ستا پلار او بیا ستا خپلوان څومره چې در نږدې وي هغومره حقدار دي مور سره به ښه چلند کوي د خپل پلار سره به ښه چلند کوي او هغه څوک چې د ستا اقارب دي ستا خپلوان دي ته به د هغو سره ښه چلند کوي چې ته په ټولنه کې په کورنۍ کې خپل قوم کې د خلکو لپاره یو نمونه او یو مثال وګرځي او که خدای مکړه پلار سره چلند خراب وي مور سره تیزې خبرې وي خپلوانو سره ښه اخلاق نه وي نو په ټوله ټولنه او کورنۍ کې به خلک تا ته د انتقاد ګوته نیسي چې دا هغه کس دی چې دا خپل مور رټي دا هغه کس دی چې په ټولنه کې ښایسته اخلاق نه لري نو چې خلک مور او پلار درنه ناراضه شول الله رب العزت به درنه ناراضه وي